د میدان وردګ ولایت اوسېدونکي وایي پاکستان زموږ په هیواد کې امنیت، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ نشي زغملی او تل یې په بېلابېلو لارو افغانستان ته زیان اړولی. زیاتوي د هیواد دفاع وزارت له لوري پر پاکستاني پوستو د برید ملاتړ کوي او وایي د مجاهدینو ترڅنګ ولاړ دي. او بیا خو د مجاهدینو مورال قوي لري. دا اهریمنی دښمن ده، نن نه ده، دا 40 کاله موږ ځوروي. دا هغه میکروب ده چې علاج یې نه کېږي، په انتقام به علاج کېږي. زه د افغان ځواکونو ډېر ملاتړ یم او څنګ کې وډال یو، ټول ملت یې وډال ده او همیش به وډال یاستو. نو موږ خپل ملک دفاع کوو چې په هر لحاظ 24 ساعت موږ خدمت کوو. د یاد ولایت اوسېدونکي وایي موږ د خپل هیواد د آزادولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې. اوس هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په هیواد کې ناامني جوړه کړي. موږ ویاړو، دا د موږ دپاره د افتخار ځای ده. دا اوس مې زړه داسې غواړي چې خپله ور حرکت ور وکړم او بس ورسره په لیکو کې ودرېږم. دا د موږ د ویاړ ځای ده. بالکل الله دې ورته په دنیا او په آخرت عزت نصیب کړي. د موږ مشرانو ته چا چې دا امر کړی، چا چې دغه پروسه د جنګ په مخ بولي. هر کله تیار یو چې د پاکستان سره وجنګېږو او افغانستان ساتنه ترې وکړو. د ویلو ده چې د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت له لوري په کابل د پاکستاني هوایي برید په مقابل کې د ډیورن پر فرضي کرښې پرتې پاکستاني پوستو انتقامي برید وکړ چې د پاکستان ګڼ شمېر پوځیانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.